قسم دې ګټو له په جنګ ورځمه قسم دې ګټو له په جنګ ورځمه ډېر کړم ستړی دې زړه ستړې دنیا واه ډېر ښکلی دا بیا ووایه ډېر ښکلی همیش چې کار وشي نو وروسته پرې خپل سر خوږوي همیش چې کار وشي نو وروسته پرې خپل سر خوږوي د کار نه مخکې ولې سوچ نه کړي پښتون په زړه کې ډېر ښکلی بیا ووایه ما ته چینار خوږ دی نختر خوږ دی چینه خوږه ده هم ګودر خوږ دی زما پرې سترګې د افغان خوږیږي زما پرې سترګې د افغان خوږیږي ما ته د زړه نه خړ خیبر خوږ دی چې راته وګورې نشه نشه شم د یار په سترګو کې اثر خوږ دی بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ هیله ده چې د صحت جامه به مو پتن وي د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن یو ځل بیا د نوي ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد مینوالو نن در سره د یو داسې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم چا چې په سوات مټه کلاکوټ لنډي کې سترګې غړولې دي او هم هلته د ژوند ورځې شپې سبا کوي تر لسمه یې تعلیم کړی دی د روڼ سهار ادبي تړون سره تعلق لرونکی 22 کلن زلمی داود پرهر را سره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی خوندور او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو هیله ده چې خوښ مو شي پرهر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې هرکلی وایم ډیره زیاته مننه حمیدالرحمن همدرد صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په خپل ملغلرې پروګرام کې او د مشال ټي وي په پروګرام کې تاسو موږ له بلنه راکړه پرهر صاحب د وخت راکولو مو نړۍ مننه یو پوښتنه لرم چې شاعران خو ډېر زیات دي ټول زموږ دپاره محترم دي خو د کوم یو شاعر نه ډېر زیات متاثر دی همدرد صاحب ډېر ښه تپوس تاسو کو چې څومره شاعران دي په پښتو ادب کې کار کوي پښتو ژبه مخ په وړاندې بوځي نو هر شاعر چې دی زما د سرتاج دی خو خوښ چې مې دی د منیر بنیری دی او ډېر زیات متاثره یم او عجز صاحب هم ډېر زیات خوښېږي او اورم یې منیر په شان مشابهت هم مخله جوړ کړی دی ډېره زیاته مننه او فنکارانو کې د چا کلام یا اواز ډېر زیات خوښېږي مطلب د موسیقاران ګلوکاران رونه چې زمونږ دي دې کې د چا دغه زیات اورئ خوښېږي همدرد صاحب فنکاران چې څومره د پښتو سندرغاړي دي ټول مې خوښ دي چې کوم دغه دی د معیاري کلامونه وایي ټول مې خوښ دي خو کفایت شاه باچا دی الله پاک جنتونه ورکړي نو ډېر زیات مې اورېدو او ډېر زیات مې خوښ و الله دې مغفرت نصیب کړي په ګورې نور روح خاد یا دې تلپاتې واقعي خبره ده چې هغه موسیقۍ له یو نوی رنګ راوړی کلام ته به راشو پرهر صاحب د مینوال به د کلام اورېدلو سره تمهم لري نو کوم یو کلام به زموږ مشال ټي وي مینوال سره شریکول غواړئ کلام طرف ته به راشو چې شاد هر چا نه پاتې دا نیمګړې دنیا هر چا نه پاتې دا نیمګړې دنیا ووایه چا ځان سره وړې دنیا هر چا نه پاتې دا نیمګړې دنیا ووایه چا ځان سره وړې دنیا دا چې کوم ظلم په دنیا شروع دی یو ځل به رب کړي دړې وړې دنیا ډېر ښکلی د شپې آرام کوه د ورځې ګټه د شپې آرام کوه د ورځې ګټه 19 د کم سړي شل کړې دنیا ډېر ښکلی ډېره دا بیا ووایه ډېره نه د شپې آرام کوه د ورځې ګټه 19 د کم سړي شل کړې دنیا دنیا په خپل ځای ده خو موږ به ترېځو داسې به ټول د ځان نه شړې دنیا ډېر ښکلی قسم دی ګټو له په جنګ ورځمه ډېر کړم ستړی دې زړه ستړې دنیا ډېر ښکلی دا بیا ووایه ډېر ښکلی زیاته مننه قسم دی ګټو له په جنګ ورځمه ډېر کړم ستړی دې زړه ستړې دنیا او داود پرهر تل تراخه درکوي تا ته خوږه لکه د ګوړې دنیا ډېر خوندور ډېره لا امینوالو کلام تاسو واورېدو هیله ده چې ډېر زیات خوند به مو ترې اخیستی وي پرهر صاحب شته یو کلام خو تاسو ملګرو سره شریک غواړم چې دویم کلام هم زموږ مینوال سره شریک کړئ ډېره زیاته مننه دا بل کلام به شریک کړم چې ستا محبت مې الله واچوه پرون په زړه کې خو بیا مې هم ګرځي خیالونه د بیلتون په زړه کې ستا محبت مې الله واچوه پرون په زړه کې خو بیا مې هم ګرځي خیالونه د بیلتون په زړه کې او هر څوک د مینې په بدل کې مینه نه ورکوي هغه لیلا اوسېدله د مجنون په زړه کې ډېر ښکلی
او ربه دولت راکړه خو هسې نه چې تا هېر کړمه ربه دولت راکړه ربه دولت راکړه خو هسې نه چې تا هېر کړمه هسې نه ځان ته چېرته ووایم قارون په زړه کې ډېر ښکلی همیش چې کار وشي نو وروسته پرې خپل سر خوږوي همیش چې کار وشي نو وروسته پرې خپل سر خوږوي د کار نه مخکې ولې سوچ نه کړي پښتون په زړه کې ډېر ښکلی بیا ووایه ډېره زیاته مننه همیش چې کار وشي نو وروسته پرې خپل سر خوږوي د کار نه مخکې ولې سوچ نه کړي پښتون په زړه کې واه ډېر ښکلی او که په خوله خاندمه خو زړه ته مې قرار نه راځي که په خوله خاندمه خو زړه ته مې قرار نه راځي د چا د لاسه مې ورک شوی دی سکون په زړه کې واه واه ډېر ښکلی او داود پرهره چې به تا ته یې شپېلۍ وهله داود پرهره چې به تا ته یې شپېلۍ وهله زما په راز باندې خبر و هغه شپون په زړه هغه شپون په زړه کې واه واه ډېر خوندور ډېر اعلی جی مینهوالو دا و داود پرهر چې تاسو ته خوندور او په زړه پورې کلامونه واورېدل د معاشرې د عکاسۍ سره سره پکې رومانیت هم ډېر په ښه ډول ستایلی شوی دی مینهوالو زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمیدالرحمن همدرد او داود پرهر صاحب ته اجازه ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ